ټولو وطنوالو ته د پښتو پوینټ ټلویزیون د طرفه د آزادۍ کلیزه مبارک شه. पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी. شروع کوم بنامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو کتونکو زه ستاسو کوربه مقتدادا نصرت پښتو پوینټ ټلویزیون تاسو ته مخاطب یم. کتونکو نن 14 اګست نیټه ده. په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی. زموږ مشرانو زموږ اسلافو د دې وطن د ازادۍ لپاره یو تحریک چلولی و. د هغې تحریک په نتیجه کې زموږ بېشماره مشران او اسلاف هغې د شهادتونو جامونه نوش کړي. زموږ د خویندو میندو د سرونو دوپټې تار تار شوي، عصمتونه لوټ شوي. نو د هغې نه پس موږ د پاکستان دا پاکه ځمکه دا پاک سرزمین حاصل کړو چې نن پکې موږ په کلا او فضا کې ساه اخلو او موږ وایو موږ آزاد کړو. په مینوالو کتونکو عام خیال دا و چې پاکستان آزاد شو، د ازادۍ نه پس به دا وطن د دنیا په نقشه باندې دونه عمر لپاره پاتې نه شي، ځکه چې موږ نوی قام وو، ځکه چې موږ ته چا ازادي نه راکوله، ځکه چې زموږ بالادست قام چې و په دې وطن کې په دې خطه کې هغه هندوان نو خلکو وایي چې ډېر ژر به پاکستان ختم شي. نن 14 اګست نیټه ده. مینوالو کتونکو د که زه ووایم د پاکستان په تاریخ کې په اولني ځل باندې په هاتیانو په مقام باندې ازادۍ د کلیزې په حواله باندې یو پروګرام وشو، زبردست جشن وشو. د دې شنه د دې پروګرام د دې میلې ټوله څهره چې ده نو هغه د ضیاء الله خان او د بچي د سیف الله خان په سر ده. زه دا وخت د سیف الله خان سره موجود یم. ډېر زیات محنت یې وکړو، ډېره زیاته خواري وکړله او ډېر زبردست پروګرام یې وکړو او دونه تاریخي پروګرام یې وکړو چې په غټو غټو ښارونو کې خو همیشه موږ د ازادۍ په نیټه باندې د ازادۍ کلیزه مناوو او چې کله موږ د ازادۍ دغه ورځ نمانځو نو موږ هغه پروګرامونه په ټي ویګانو باندې او په میډیا باندې مخې ته ږدو. هغه مثالي د اتیانو پروګرام یقینا مثالي پروګرام و، یقینا ډېر ښایسته او ما لږ غوندې اټینډ کړو، مې کتو، سټالونه مو کتل، دلته مو مختلفو پروګرامونه او ایټمز وکتل، ډېر زبردست او ډېر ښایسته. حضرت سیف الله خان موجود دی، زه به هغه سره یو څو خبرې کوم. تاسو ته به دا پیغام کنوی کومه د سیف الله خان په ژبه باندې چې د پاکستان سره د مینې حقیقي کومه مظاهره چې سیف الله خان او د هغه ملګرو وکړله چې دغه شانتې مونږ دا جذبه او دا کوشش او دا کاوش ژوندی ساتو. سیف الله خان سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني وکړه تاسو چې تاسو راغلئ او موږ ټایم راکړو او زموږ پروګرام مو وکړو، موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ډېره مهرباني او شکر الحمدلله. پروګرام وشو او لا روان دی، نن ماښامه پورې کوي او شکر الحمدلله ډېر زیات ښه وشو. دا پروګرام مونږ ورسره زما دا ملګری کاشف زمونږ د بازار چې کوم تنظیم دی نه دی او سیول ډیفنس باندې چې کوم دی ټول د هر دا پروګرام خو د هر چا لپاره دی که نه، ځکه چې دا د 14 اګست ورځ ده او دا د هر چا لپاره یو ډېره د خوشحالۍ او ډېره غټه ورځ ده. نو ټولو را سره پکې لاس وکړو. شکر الحمدلله. پروګرام را روان دی، ماښامه پورې کوي. اوس ورکې ضیاء الله راغلی دی، د هغه پروګرام ورکې پاتې دی جمعې ورځ د لمونځ نه بعد. سیف الله دا ته ووایه چې دا فکر دې څنګه راغی چې په دې ورځ باندې دلته نو د خلکو ته انټرټینمنټ دپاره څه داسې موقع فراهم شي، د پاکستان د ازادۍ سره خلک د مینې اظهار وکړي، دا فکر څنګه راغی؟ دا سوچ څنګه؟ ډېره جي لکه پخوا په 90s کې به دلته په 1950s کې 1950s 60s کې به پخوا لکه وایي داسې پروګرام کېدو خو چې هغه ټایم کې خو مونږ نه وو بلکې پیدا شوي نه او هغې نه پات تر اوسه پورې په هاتیانو کې د 14 اګست د حوالې سره هېڅ پروګرام نه شو. نو کرونا حالات هم ډېر خراب کړي وو، خلک هم ډېر زیات فیډ اپ شوي وو. نو مونږ دا درلود چې په خپل کلي کې ولې نه خلک ځي بهر لسي 14 اګست مناوه خلک مونږ چې راشئ په دې خپل کلي کې به مناوه کړو، خپل ټولو کلیوالو سره، ټولو وروڼو سره، ټولو مشرانو سره به یې مناوه کړو او شکر د 14 اګست هم مناوه کړو او ډېره مزې وکړلې. دا 14 اګست دا فکر او سوچ چې تا ته راغلی سیف الله خان د لپاره هم دا ارادې لري چې داسې پروګرامونه او داسې د انټرټینمنټ لپاره په مختلفو موقعو باندې چې تهوارونه راځي او مختلف د پاکستان د ازادۍ د ورځې تهوار
ان شاء الله جی او اول خو زمون هغه نو خو بیا وروسته چې پروګرام ته یو ورځ پاتې شو نو موږ دا ډیسایډ کړی ان شاء الله چې دا پروګرام به په 14 اگست کې مطلب موږ هره پیره کوو چې جون را سره وفا کړی او ان شاء الله هره پیره به دا پروګرام مینوالو کتونکو زه انجمن دکانداران خطیان سیف الله خان ضیاء الله خان دلته چې کوم سیور ډیفنس کوم ملګري دي دا پورا ټیم دا شانداري سکیو والا کوم خلک چې راغلي پارټیسیپیشن وکړي ټول ته مبارکي ورکوم مبارک شي ټولو وطنوالو ته د پښتو پوینټ ټلویزیون د طرفه د آزادۍ کلیزه مبارک شه पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी